چې د ښځو اعتکاف دا په کور کې جایز دی که نه؟ جواب دا دی چې د ښځو اعتکاف په کور کې دا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په سنت قولی باندې ثابت دی. ښځو ته پکار دا دی چې کور کې اعتکاف وکړي، هغه ځای کې چې کوم ځای د مونځ دپاره خاص کړی دی. فی مسجد بیتها فقها وایي. د دې دلیل دا دی چې د ښځو د اعتکاف متعلق دو روایت راغلي دي. یو روایت دا دی چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم رمضان المبارک کې اعتکاف کو. کله چې جمعات ته وکته، جمعات کې څلور خیمې وې. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه چې دا د څه شي خیمې دي؟ ورته وویل چې قربان دا ازواج مطهرات او خیمې هم وهلې دي، جمعات کې اعتکاف کوي. نو یوه خیمه د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وه، دویمه د حضرت عائشې صدیقی رضی الله تعالی عنها، او دریمه د حضرت حفصی رضی الله تعالی عنها، او څلورمه د حضرت زینب رضی الله تعالی عنها. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل زما خیمه ورانه کوي. یو روایت کې دا دی چې حضور امر وکړ دا نور خیمې ورانه کوي. جمعات کې څنګه ښځې اعتکاف کوي؟ نو یو روایت دا دی. دویم نمبر روایت دا دی چې دا روایت سفیان ابن عیینه رضی الله تعالی عنہ کړی دی. هغې کې دا دی چې حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه د اعتکاف د کولو اجازت طلب کو، نو ما ته اجازت وکړه. بیا حضرت زینب رضی الله تعالی عنها هم د اعتکاف د کولو اجازت طلب کو، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورته اجازت وکړه. نو دا اول روایت نه خدا معلومیږي چې دا کار بی اجازت و، ځکه حضور پوښتنه کوي. دویم روایت نه خدا معلومیږي چې دا کار سره د اجازت و. نو دا حدیثو په منځ کې تعارض پیدا شو چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم اجازت وکړه، نو بیا څنګه خیمې ورانولې؟ نو علماء تطبیق کوي. وی تطبیق دا دی چې دا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې بیبیانو ته اجازت کړو د اعتکاف، نو دا په کور کې چې تاسو کور کې اعتکاف کوئ، او دا چې غصه شو او خیمې لرې کړې، نو هغوی خو اعتکاف په جومات کې کړو، او په جومات کې اعتکاف دا د ښځو دپاره صحیح نه دی د دریو وجو نه. یو خو دا چې بیا خو به دا ښځې او سړي سره یو ځای شي، نو د اعتکاف مقصد حاصل نشو. اعتکاف خو دا معنا ده چې سړی به د ښځو نه جدا کېږي او ښځې به د سړیو نه جدا کېږي، نو چې ټول جومات کې یو ځای کېني نو مقصد حل شو. دویم نمبر دا چې د اعتکاف د ماتېدلو خطر دی پکې، یا لکه چې ستا او ښځې دواړو جومات کې په اعتکاف یایي، نو د دې خطر شته که نه چې مات شي. درېیمه دا ده چې د دې نه فتنه جوړېږي. د ښځو دپاره افضل دا ده چې دی په کور کې مونځ کوي. نو د دې عارض د خاطره رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم غصه شو او خیمې ورانې کړې. نو علما وایي د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د اجازت تعلق د کور سره دی او د ورانېدلو تعلق د جومات سره دی. نو مسله ترېنه راووته چې د ښځو دپاره اعتکاف سنت دی خو په کور کې، او د ښځو دپاره اعتکاف بدعت دی په جومات کې. ښځې به په جومات کې اعتکاف نه کوي او کور کې به یې کوي. او دغه مولوي صاحب د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مسلک دی او دغه مسله ده، او د دې روایاتو د تطبیق نه دا معلومیږي. نو دې وخت کې زما په ذهن کې دومره خبره پرته ده، بس باقي چې دی مسله بیا کتل غواړي. نو دا د دین او د اسلام صحیح مسله دا ده چې ښځې به کور کې اعتکاف کوي، جومات کې نه. دا زموږ د زمانې لیوني چې دي دا وایي په کور کې بدعت دی، جومات کې به سنت.